السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو او ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. د 4000 essential English words د لومړي کتاب د رپورټ یعنی د دریم یونټ د رپورټ ته په خیر راغلی. ګرانو ملګرو په تیر درسونو کې موږ د کتاب له مخې درس ویله چې ډیرو زده کوونکو ته سخته وه، نو موږ داسې وانګېریله یا داسې پلان ونیو چې موږ د هرې جملې لاندې د پښتو معنا هم ولیکو. دا به ستاسو لپاره هم اسانه وي او زموږ د ژباړې لپاره به هم اسانه وي. نو هغه څوک چې یوازې د دې نه عکس هم واخلي دوی کولی شي چې خپل مشکل پرې حل کړي. نو دا یوه غوره ګام دی او یوه غوره خبره ده چې ما په دې باندې پلان ونیو او دا کتاب مکمل موږ پښتو ته ژباړو، داسې لکه په دې رپورټ کې چې تاسو د هر جملې لاندې د پښتو متن ګورئ. نو راځو او دا کتاب به بیا چاپ کیږي انشاءالله او دا کتاب به ستاسو تر ګوتو رسیږي. نو راځو نن د رپورټ وایو. د رپورټ Lee sat among the books at the library and thought about his group project. Lee sat among the books at the library. Lee په کتابخانه کې د کتابونو په منځ کې ناست و. And thought about his group او د خپلې ډلهیزې پروژې په هکله یې فکر وکړ. They had to turn it soon. دوی باید ژر سپارلی وای خپله نمونه یا د خپله پروژه. But he didn't even started his part. خو هغه خپله برخه هم نه وه شروع کړې. Jack and Clear were in his group. Jack یا Jack او Clear د هغه په ډله کې وو. Jack and Clear were in his group. هغه هم د ده په ډله کې وو. They had worked hard. They had worked hard. دوی سخت کار کړی و یا کلک کار یې کړی و. They were also very smart او دوی هوښیار هم ول. And Lee didn't want them to get a bad grade. او لی نه غوښتل چې دوی خراب یا بې ارزښته درجه ترلاسه کړي. Jack did the report. Jack راپور ترسره کړ. He wrote a lot of very good sentences. او زیاتې ښې جملې یې ولیکلې. And described things with great adjectives. او شیان یې په ښو صفتونو سره تشریح کړل یا یې په ښو په ښې یادونو سره یې هغه څه چې درته ورکړل شوي وو هغه یې تشریح کړل. Clear drove a nice map. Clear د ستورو ښکلې نقشه رسم کړه. Clear drove a nice map of the stars. Clear د ستورو ښکلې نقشه رسم کړه. Now Lee needed to do his part of the project. نو اوس نمبر د دې و تر څو لی باید د هغه پروژه ترسره کړي. Well, I suppose I need to start my model. لی وویل یعنی لی فکر وکړ ښه زه باید زما نمونه پیل کړم. لی thought یعنی لی فکر وکړ. Making a model of planet د سیارې نمونه یا رسمول ډیر سخت و. Making a model of planet was really hard. د سیارې نمونه یا رسمول یا د دې نمونې وړاندې کول ډیر سخت و. Lee tried to read several books. Lee د مختلفو کتابونو د لوستنې هڅه وکړه. But he couldn't comprehend any of the chart. مګر هغه په هیڅ یو چارټ یا کرښو بریالی نه شو یا په هغه ګراف چې دته ورکړل شوی و یا هغه نمونه چې دته ورکړل شوی وه په هغې باندې بریالی نه شو. We are going to fail because of me, Lee said. لی وویل چې موږ به ناکام شو هغه هم زما له وجې. He put his head down on the table. هغه سر په میز باندې ځوړند ونیو او ویې ویل I wish see a planet instead of having to read about it. ارمان چې ما سیاره لیدلې وای په ځای د دې چې د هغې په هکله لوستنه وکړه. نو suddenly there was a bright light. ناڅاپه یوه روښانه رڼا شوه.
لی was pulled from his chair او لی لاندې شو له چوکۍ څخه یا کوز شو. through the roof and right into a strange ship. لی له خپلې څوکۍ څخه د ځمکې په طرف کش شو، عجیبه کښتۍ ته برابر شو یا عجیبه کښتۍ ته ور دننه شو. he looked. سلام ماشومه. said an alien. یو بهرني کس وویل. did you ask for help. دا بېګناه کس وویل سلام ماشومه، تا د مرستې غوښتنه وکړه. لی told the friendly alien all about his project. لی د دوستانه بهرني بېګناه کس د پروژې په اړوند وویل. نو to help Lee solve his problem تر څو د لی سره مرسته وکړي. نو دلته پښتو کې ځینې تېروتنې شته، د هغې بښنه غواړم. په راتلونکي کې به داسې سوچ ورته کوو. خیر. First we fly through the space to view the universe. Then I can help you make a model of my planet. First we will fly through the space to view the universe. اول به موږ د کائناتو لیدلو لپاره د فضا له لارې الوتنه وکړو. Then I can help you make a model of planet. بیا زه در سره مرسته کولی شم تر څو یوه ښه د نمونې سیاره جوړه یا رسم کړې. Soon they were going through the clouds. ډېر زر دوی د وریځو له لارې تېرېدل. They passed the moon. دوی په سپوږمۍ تېر شول. Then they viewed Mars. بیا دوی مریخ ولیده. Lee was very excited. لی حیران و یا ډېر هیجاني و. Instead of a bad grade, his group would have the best project ever. د بدې درجې په ځای د ډله په یوه ښه لوري ور روانه وه. یعنې د بدې درجې په ځای د لی یوه ښه پروژه ولرله. نو د یوې بدې درجې په ځای دوی یوه ښه پروژه ولرله. It's time to go home, the alien finally said. بالاخره د بهرني یا alien وویل د تګ وخت دی. On the way back he helped Lee make a model of the planet Mars. په لاره کې هغه د لی سره مرسته وکړه تر څو د سیارې موډل جوړ کړي. Soon they were on the earth. ژر دوی په ځمکه و. Thanks Lee said. Lee وویل مننه. My model will be awesome. زما نمونه به په زړه پورې وي. Then he took his model and said goodbye to his new friend. له هغې وروسته د خپله نمونه واخیسته او د نوي ملګري سره یې خدای پاماني وکړه. دا وه د ریپورټ سټوري په 3م یونټ کې. نو موږ هڅه کوو تر څو څنګه چې دا درس برابر شوی دی د پښتو له متن سره داسې نورې برخې هم تاسې ته راوړه. په دې هیله چې دا ویډیو به د ملګرو سره شیر کړئ او دا درسونه به مو خوښ شي. د الله په امان.